د رسمیت نه پیژندنه افغانستان له پرمختګ څخه نشي راګرځولی. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي نږدې 3 کاله کیږي چې اسلامي امارت پر افغانستان حاکم دی او د الله جل جلاله په نصرت به دغه موده لسګونو او سلګونو کلونو ته رسیږي. مبصر زیاته کړې چې د واک په لومړیو کې فکر کېدی چې ګوند د اسلامي امارت به له رسمیت پیژندنې پرته دوام را نه وړي او یا به هم ونشي کولای چې د هیواد چارې سمبال کړي، خو د وخت په تیریدو سره موږ او تاسو ټولو ولیدل چې د هیواد چارې یې په بریالیتوب سره سمبال کړي. د پوځ، پولیسو او استخباراتو لیکې منظمې شوې او دغه راز اداري سیستم روان وساتل شو. په تبصره کې وړاندې ویل شوي چې د هیواد خلکو او اسلامي امارت دښمنانو فکر کاوه چې ګواکې د کابل حکومت نشي کولای په مالي لحاظ د بهرنیو له مرستې پرته په یوازې ځان حکومت وچلوي، خو برعکس نه یوازې دا چې پخوانۍ کورنۍ مالي سرچینې له فساد څخه پاکې کړي بلکې نوې سرچینې یې هم رامنځته کړي چې اوس د سیمې په کچه د ځینو هیوادونو له مالي سیستم څخه پورته سیستم لرو او اقلا د ځینو هیوادونو په څیر له IMF څخه میلیاردونه ډالر پوروړي نه یو. د مبصر په اند د افغانستان د کورنیو او بهرنیو دښمنانو ستونزه دا ده چې افغانستان ولې وروسته له ډېره وخته یو واحد نظام او مرکزی قوي حکومت لري، نو هڅه کوي په خپل ټول توان سره افغانستان او افغانانو ته ورکړل شوی دغه لوی نعمت له منځه یوسي. خو اسلامي امارت په سیاسي، پوځي، اقتصادي او ټولو ډګرونو کې د دښمن دغه هڅو پر وړاندې مبارزه کوي او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو د هیلو او ارمانونو پر وړاندې ستونزې جوړې شي. د تبصرې په وروستۍ برخه کې ویل شوي نو بهرنیان باید پوه شي چې نږدې 3 کاله د دې شاهد دي چې اسلامي امارت افغانانو ته منلی نظام دی او چارواکي او زمامداران د افغانانو له منځه راپورته شوي خلک دي. په کار ده چې د افغانانو په وړاندې له هر ډول دسیسو څخه خلاص واخلي او پرېږدي چې افغانان خپل وطن په خپله جوړ کړي.